تر راتلونکي یکشنبې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه بشپړېږي. مخکې ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د خپلو معتبرو سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته یوازې د ګوتو په شمار څو ورځې پاتې دي. راپور کې وړاندې راغلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکایي سرتیرو وروستۍ ډله هم له افغانستان څخه ووځي او خپل هیواد ته به ستانه شي. ورځپاڼې د غرض د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان له قوله ویلي چې له باګرام هوایي اډې څخه یې د وتلو 50 سلنه چارې بشپړې کړې دي او ډېر ژر به پاتې کارونه هم پای ته ورسوي. راپور کې د غرض د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي چې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه به تر راتلونکي یکشنبې چې د جولای 5 سره برابره ده بشپړه شي.